السلام علیکم دوستانو، د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. طالبانو مولوي علم ګل حقاني د افغانستان د پاسپورت ادارې لپاره د نوي رئیس په توګه معرفي کړ. د افغانستان د پاسپورت ادارې لپاره پر داسې مهال نوی رئیس معرفي کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په مرکز کابل او ولایتونو کې د پاسپورت ورکولو بهیر بند شوی دی. طالبانو په دې وروستۍ کې ویلي دي چې د پاسپورت ورکولو بهیر به ډیر ژر پیل شي. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره وایي چې د کابل هوایي ډګر د کورنۍ او بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستل شو. د دغې ادارې د نورم او ستندر مشر غلام جیلاني وفا د دوشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په هوایي ډګر کې د نړیوالو پروازونو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. نوموړي وویل د کابل هوایي ډګر د داخلي او بین المللي پروازونو لپاره آماده دی. اسلام آباد، تهران، اوکراین، دوی او قطر څخه ځینې نړیوال پروازونه چې بشري مرستې رسوي پیل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادحانوم په یو نااعلان شوي سفر کابل ته راغلی دی. ښاغلي ادحانوم نن د دوشنبې په ورځ د سپټمبر په 20 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي: زه د روغتیا نړیوال سازمان له ډایرکټر احمد المنداري سره په افغانستان کې یم. د افغانانو د روغتیا ساتنه د روغتیا نړیوال سازمان لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ښاغلي ادحانوم ویلي دی چې نوموړی به افغانستان ته د سفر په مهال په دغه هیواد کې د روغتیا نړیوال سازمان له روغتونونو څخه لیدنه وکړي او هم به د طالبانو له رهبري او کارکوونکو او ډاکټرانو سره وګوري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسېده وروسته دا لومړی ځل دی چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کوي. بلخوا بیا وسلوال بریدګر د روسیې پوهنتون کې لږ تر لږ 8 کسان په ډزو وژلي دي. د روسیې له پورم ښاره رپورټونه وایي چې وسلوال سړی ځایي پوهنتون کې په ډزو لږ تر لږ 8 کسان وژلي دي. د روغتیا ځایي چارواکي وایي په دغه پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي دي. وسلوال سړی د دوشنبې پر ورځ ګز ځایي پوهنتون ته له ننوتو سره سم پر محصلینو او استادانو ډزې پیل کړي دي.